دا خشوم دغه فرمایش دی د بلادي د میا صاحب زیارت دی باندې ناشتر ذاکران دي د پیر شمولي داني او دا ډیر باسي او د سپیر باسي د سره او د سره دغه فرمایش دی بدل کې یتا کاندي بشمار ولایاتي د میا صاحب زیارت دی باندې ناشتر ذاکران دي د پیر شمولي داني او اسحاق مبارک جان دغه فرمایش لنگر یسو مشامی دا هر چا پکی پامی کبا دیوی کنیک نامی پپر سوی یا حجابی دمیا صاحب زیارتی لنگر یسو مشامی دا هر چا پکی پامی کبا دیوی کنیک نامی پپر سوی یا حجابی دمیا صاحب زیارتی ورجي دير عالمنا دبر بردر سوالنا حالات دا معلومات چراغ دي مؤمناتي دبر شمولي داني بدلكي يتا كاتي بشمال ولاياتي دنيا صاحب زيارتي باندي ناشر ذاكراتي دبر شمولي داني راغلی د همغوانه پر لور د پاکستان د خپل کام خفګان په دوکي کې سکونت دی د میا صاحب زیارت دی راغلی د همغوانه پر لور د پاکستان د خپل کام خفګان په دوکي کې سکونت دی د میا صاحب زیارت دی خدای باندې نظر وو د میا صاحب حسر وو بیگونه یې لشکر وو چې راغلي مینانې د پیر شمولي داني پروتي پتل کې د پوري د اولیا ولي ولي پروتي پتل کې د پوري د اولیا ولي ولي وکرامات یې تسلیم نو دې حمد الله کې نو دې حمد الله کې پروتي پتل کې د پوري د اولیا ولي ولي پروتي پتل کې د پوري د اولیا ولي ولي
هر وخت په سلام یم د پیر د در غلام یم لګیا په دې کلام یم دا ټول د صفات د میا صاحب زیارت هر وخت په سلام یم د پیر د در غلام یم لګیا په دې کلام یم دا ټول د صفات د میا صاحب زیارت عين الله جان كلي شوجان ودي ويلي لا تصدقان غزلي ورد الشيخ مسؤول جاني لبير شمولي داني فتلك يتاكدي بشمال الولاياتي دم يا صايب جاراتي باندي ناشر ذاكراتي لبير شمولي داني